سلام قدرمنو لیدونکو احمد شاه پښتون د ډاکټر نجیب په شان کې ګستاخی کړې ده د دې ویډیو له کتلو څخه وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کاږئ ترڅو ټولو ویډیوګانې مو تر تاسو درورسیږي بلې قدرمنو لیدونکو احمد شاه پښتون د ډاکټر نجیب په شان کې هغه وخت سپکاوی وکړ چې کله د هستی ګل عابد له هغه پوسټ سره مخامخ شو چې نوموړي لیکلی و ډاکټر نجیب زما آیډیال دی خو د په خورا بېعزتۍ او په سپک انداز سره د احمد شاه پښتون له لوري ورته هندرت لیکل شوی و چې دا د مینوالو د سخت غبرګون سره هم مخ شولو همدارنګه نوموړي پر یو بل پوسټ باندې ډاکټر نجیب ته سپکاوی کړی او هغه د ملت او د افغانانو خاین او قاتل بللی دی همدارنګه نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه صفحه چې جنایات خلکو پرچم تر نامه لاندې د په دری ژبه چلیږي هغه صفحه باندې د لیکلي و چې دا صفحه وګورئ او په حقیقت خبر شئ چې په حقیقت کې هغه صفحه د ډاکټر نجیب ضد خپرونې کوي او ډاکټر نجیب یو یک خاین ملي ما په نامه سره پیژني همدارنګه پښتون د ګلبدین او د نورو هغو جهادي قومندانانو چې په کابل یې لوټي کړه د هغه ورته ډیر عزت لري او وایي چې دوی د افغانستان لپاره وینه تویه کړې او ډاکټر نجیب یو قاتل او ملي خاین و نوموړی وایي زه ځکه ډاکټر نجیب نشم زغملی چې نوموړي افغانانو سره خیانت کړی دی او هر هغه څوک چې افغانانو سره خیانت کوي زه یې نشم زغملی خو نوموړی بیا په داسې حال کې په خورا سپین سترګۍ سره خپله د کرکټ بورډ په هره دنده کې خیانت او فساد کوي یو بهرنی سفر یې هم د څخه پرته بل امپایر ته ورنه کړل هر بهرني سفر دپاره تر ټولو لومړی خپل نوم پیشنهاد کوي همدارنګه په هره کورنۍ لوبه کې د نورو امپایرانو څخه وړاندې خپله په امپایرۍ ولاړ وي او د میچ فیس غل دی همدارنګه نوموړی په پریکړو کې هم انډیوالي ترسره کوي او د هغو خلکو په وړاندې سمې پریکړې نه کوي چې د انډیوال نه وي قدرمنو لیدونکو د ده په اړه نور د نوموړي فیسبوک آیډۍ ته ورشئ او هغه ته عزت په کمنټونو او د هغه پوسټونو باندې ورکړئ مننه د ویډیو کتلو څخه زموږ نور چینل د نورو ویډیوګانو لپاره خوښ کړئ